سلامونه، وخت بخیر. در سره ډاکټر شکیب یم. د موخو د ترلاسه کولو تګلارو باندې زه غواړم وغږېږم، او زه غواړم یو شی واضح ووایم که یو انسان خپلو موخو ته نه رسیږي، په ژوند کې اهداف ټاکلي او ترلاسه کولی نشي، نو اصلي اساسي موخو ته د نه رسیدو دا نه دی چې ژوند خرابه دی، شرایط خرابه دي، اقتصاد اجازه نه ورکوي. زما په نظر موخو ته یوازې هغوی نه رسیږي چې تنبل دي، منفي فکره دي، ډارن دي او بد چاپیریال کې ژوند لري. که یو انسان مثلا وایي چې زه غواړم میلیونر شم او سبا سهار به راپورته کیږم، یو کار به پیلوم او سبا سهار بیا دا 10 بجې راپورته کیږي او وایي چې نن مې د لاسه نه کیږي، زم لډو وهم یا د بیکاره ملګرو سره مې چکر وهم یا کرکټ کوم یا هر هغه بل څه چې د ده د ژوند اصلي هدف نه دی، نو دا انسان تنبل دی. یو نفر ماته راځي وایي چې والا زه هغه شیان چې غواړم هغه بیرته نشم ترلاسه کولی. ځکه یې ته نشي ترلاسه کولی چون تیارې ډوډۍ ته ناستې، چون د بل چا په کور کې ناستې، چون د بل چا پیسې خورې، او کله چې په تا مشکلات راشي، کله چې په تا ستونزې راشي، د نورو خلکو خیرات ته لاس اوږدوي، خپله د ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه نشي کوی. او دا هغه دلیل دی چې ته خپلو موخو ته نشي رسیدی. پس یو دلیل ستاسو تنبلی ده. که هر سهار وختي نه راپورته کیږي، که هر سهار خپل پیل د خدای نه نه کوي، نو ته تنبل یې. وګورئ، ته سهار وختي راپورته کیږي، ځې اودس کوي، او د اوداسه نه وروسته ستا لومړۍ جلسه، ستا لومړۍ ناسته د خدای سره ده، او د هغې نه وروسته خپل فیزیک ته رسیږي. ځکه کله چې ته مونځ کوي، ته روحي آرامښت ترلاسه کوي، او کله چې ته تمرین کوي، ته فیزیکي ځواک ترلاسه کوي، او د هغې نه وروسته ته خپلو موخو ته کار پیلوي، نو څوک ستا معنی کیدی شي. ولې که ستا د سهار پیل له 10:09 بجو نه وي، نو ته تنبل یې. که ته وایي چې زه خپلو موخو ته نشم رسیدی، په داسې حالت کې چې لاس دې کار کوي، پښې دې لاس کار کوي، سترګې دې کار کوي، وجود دې جوړ دی، نو ته تنبل یې. دومره خبره دا ده چې منفي فکره یې. ته یو کار غواړې پیل کړي، یو نفر راځي چې والا هغه بل سړي پکې تاوان کړی، ته وایي والا زه هم پکې تاوان کوم. د ځینو خلکو ماغزه 0 کیلومتره دي. ته ورته وایي یو کار پیل کړه، څه پیل کړم؟ ته ورته وایي چې لاړ شه د سړک په سر د موټرونو شیشې پاکې کړه. څنګه یې پاکې کړم؟ ته ورته وایي چې یوه تکه د کور نه راواخله، موټرونو په سر شیشې پاکوه. ولا دا خو نه کېږي، شرم دی. پس ته منفي فکره یې. که چېرته غواړې ژوند بدل کړي، د سختیو نه باید تېر شي. که چېرته غواړې ځان بدل کړي، ژوند بدل کړي، باید د شرم کلمه لرې وغورځئ. ځکه ته غواړې ژوند بدل کړي، ته غواړې زندګي کې د نورو نه خاص اوسي، ته غواړې د نورو نه ډېر تا ته احترام وشي، ته غواړې د نورو نه ډېر پیسه داره اوسي، د نورو نه ښه کور ولري، د نورو نه ښه بنګله ولري، د نورو نه ښه میرمنه ولري، او فکر کوي د دې ټولو شیانو لاسته راوړل اسانه دي. پس که ته په ځان باور ولري، په هغه حالت کې چې ټول وایي نه کیږي او ته وایي چې کیږي، زه یې کولی شم، ته کولی شي بدلون ورکړي زندګي ته. نو یو دلیل همدغه منفي فکر حالت دی. تصمیم نیسي چې یو کار پیل کړي، 2-3 ملګري دې راځي نه دا مه کوه، دا ښه شی نه دی، بس په خپل تصمیم کې چې دی ورکېږي او بالاخره چې دی هغه کار پرېږدي. او بل ډارن خلک دي، معمولا هغه خلک چې نور یې ډاروي، نور یې ویروي، او دوی ډارېږي او خطر نه مني، رسک نه مني. که تاسو په ژوند کې خطر ونه منئ، تاسو نشئ کولی یو چېرته لا ورسېږئ، تاسو نشئ کولی پرمختګ وکئ. ولا بېکاره یم، یو چا نه چې دی پیسې قرض کوي، رکشه واخله، په ډنډۍ ورکړه، 300 افغانۍ درته په ورځ کې درکوي. نه که دا رکشه تاوان وکړي، ښه که دا رکشه خرابه شي، ښه که دا رکشه له منځه لاړه شي، نو ستا هدف څه شی دی؟ د ژوند په ټولو برخو کې چې دی خطر دی. حتی که ته د کور نه راوځې، منفي فکر ولري او ډارن اوسې، نو بیا ویلی شي چې ښه که ما د سړک په سر موټر ووهي، ښه که زه ځم خپه مې بنده شي چېرته وغورځېږم، ښه که د ونې نه کوم ډانګی را وغورځېږي، زما په سر ولګېږي او زه له منځه لاړ شم. نو منفي فکر او ډار هغه څه دي چې تاسو نه پرېږدي خپلو موخو ته ورسېږئ، او بد چاپېریال پکې ډېر زیات مهم دی. که تاسو د داسې ملګرو سره ژوند کوئ چې هغوی هیڅکله تا ته مثبته خبره نه کوي، مثلا هیڅکله درته نه وایي چې هی وروره زه په تا ویاړم، هی ملګریه ته کولی شي، هی سړیه ته په دغه برخه کې خلاقیت لري. که داسې کورنۍ کې اوسېږي چې ټوله ورځ په تا ریشخند وایي، هیڅکله تا نه تشویقوي، هیڅکله تا ته لاره نه ښیي، هیڅکله تا ته مثبتې خبرې نه کوي، ته نشي کولی خپلو موخو ته ورسېږي. پس غواړې خپلو موخو ته ورسېږي، تنبلي دې پرېږده، منفي فکر دې پرېږده، ډارن مه اوسه، او د بد چاپېریال نه ووځه، د هغو خلکو سره
اوسه چې ګټونکي اوسي، د هغه خلکو سره اوسه چې مبارزه کوي، د هغه خلکو سره اوسه چې ډارن نه وي، د هغه خلکو سره اوسه چې مثبت فکر لري. او د دې شیانو د ترلاسه کولو دپاره 4 مهم اساسي برخې دي چې تاسو یې باید په خپل ژوند کې ولرئ. لومړی عبادت دی. هر هغه انسان چې خدای ته نږدې نه دی، هر هغه انسان چې د خدای سره ښه اړیکه نه لري، هر هغه انسان چې د خدای سره د اړیکې لپاره قربانۍ ته تیار نه دی، دا روحي آرامښت نه لري، دا د مغزو آرامښت نه لري او دا نشي کولی هیڅ ځای ته ورسیږي. که تاسو په خدای توکل وکئ، هیڅوک نشي کولی ستاسو د پرمختګ معنی شي. یو ډیر ښه مثال حبیب نمګریګا دی. دا سړی په خدای باورمند دی، د ده سړي په خدای باندې عقیده فوق العاده ده، ځکه خو تر ټولو سترو لوبو کې چې دا لوبېدلی هیڅ بیله نه لري، همیشه بریا د ده او دا د دې بریا ټول کریډټ بیرته چې دی خدای پاک ته ورکوي. پس که ته یو ایمانداره سړی نه اوسې، که ته د خدای نه ډار ونه لرې، ولو که ته پرمختګ وکړې، ته ذهني او ته روحي آرامتیا نه لرې. زه لرم داسې ملګري چې میلیونر دي، زه لرم داسې ملګري چې غټ غټ خلک دي، غټو مقامو کې دي، اما د خپل رواني تکلیف له امله ماته راځي او وایي چې موږ آرامښت نه لرو. ولې؟ چون دوی خدای ته ژمن نه دي. ولې؟ چون هغه سرې کرښې چې خدای پاک نه غواړي ته یې له منځه یوسي، دوی له منځه وړي. ولې؟ چون دو په بنډارونو کې شراب وهي. ولې؟ چون دو قمار وهي. ولې؟ چون دو زنا کوي. ولې؟ چون دو دروغ وایي. ولې؟ چون دوی د مظلوم حق خوري. ولې؟ چون دوی د خدای نه ویره هیره کړې ده. پس لومړی اصل که چېرته غواړئ بریالي اوسئ، عبادت وکئ، خدای ته ژمن اوسئ. ستاسو د ژوند تر ټولو ستر اولویت باید خدای اوسي. د خدای نه وروسته ځان ته ژمن اوسئ. او کله چې زه وایم چې ځان ته ژمن اوسئ، په 3 برخو کې ځان ته کار وکئ. روحي برخه چې تاسو په عبادت ترلاسه کوئ، او فیزیکي برخه هر ورځ تمرین وکئ. که ته هر سهار پورته کیږي او د خپل وجود دپاره، د خپل فیزیک دپاره 1.5 ساعت تمرین نشي کوی، ته بیلون کوي، ولو که میلیونر اوسئ. فرض وکړه ته بیلیونر یې، ولې ګردې دې خرابه دي، ته بیلون کوي. فرض وکړه ته بیلیونر یې، اما سترګې دې له منځه وړي، ته بیلون کوي. فرض وکړه ته بیلیونر یې، اما معده دې خرابه کړې، ته بیلون کوي. فرض وکړه ته بیلیونر یې، اما ښه شیپ نه لري، ښه جسم نه لري، ښه اندام نه لري، ته بیلون کوي. او د عبادت او د تمرین نه وروسته ښه رژیم دی. کله چې تا نه خدای راځي، ته روحاً آرامه یې، او کله چې ته تمرین کوي، ستا فیزیک لوکس دی. اما د دې دواړو د ساتلو دپاره ته انرژۍ ته اړتیا لري. پس باید صحي خوراک وکړي، سم خوراک باید وکړي، هغه خوراک چې ستا وجود تل پر انرژي وساتي. او ورسره تر ټولو مهمه خبره خوب هم ده. پس که غواړئ په ژوند کې موخو ته ورسیږئ، دا 4 کارونه هیڅکله مه هېروئ: عبادت، تمرین، رژیم او ښه خوب. او که د دې 4 نه یو کم تاسو مشکل را پیدا که، تاسو نشئ کولی خپلو موخو ته ورسیږئ. ټولو انسانانو ته د بد خطاب او عمومي قضاوت مو همچنان مایوسه کوي او تاسو د خپلو هیلو نه پرېږدي. اوسني حالت کې اکثریت ځوانان چې ناهیلي دي او اکثریت ځوانان چې نشي کولی خپلو موخو ته ورسیږي، دوی دې باور ته رسیدلی دي چې ټولې نړۍ کې ټول خلک بد دي، ښېګڼې له منځه لاړې دي او هر څوک د خپل ځان په اړه فکر کوي. او دا تر ټولو خطرناک فکر دی. په نړۍ کې بد انسانان له منځه تلونکي دي. داسې نه ده چې ښه انسانان هیڅ نشته، چون ښه انسانان د یو بل سره ښې اړیکې نشي ساتی او ټول په یو بل باندې شک کوي. د دې له امله ښه انسانانو وضعیت خرابه دی. فرض وکړئ په 10 انسانانو کې 6 انسانان اوس بد دي او موږ د 3 بدو انسانانو سره مخ کیږو، نور مو باور له منځه ځي چې په نړۍ کې د ښه انسان نو که د یو ښه انسان سره مخ شو، بیا ورته په بده سترګه ګورو او دا د دې لامل کیږي چې موږ ناکامه شو او نړۍ په صحي شکل ولو که بدم نه ټولو ته چې دی بده معرفي شي. پس د ښه خلکو په لټه کې اوسئ. د هر چا په اړه بیل قضاوت ولرئ. که تاسو 2 ځلې دوکه شوي یاست، په دې معنا نه ده چې ټول خلک دوکه باز دي. که چېرته تاسو سره یو انسان د ښېګڼې له امله د دې د خاطره چې د خدای نه ویره لري ښېګڼه کوي، فکر مه کوئ چې تاسو ته موخه لري. عمومي قضاوت هیڅکله مه کوئ، ځکه د هر فرد سره چې تاسو مخ کیږئ، د هغه شخصیت فرق کوي، د هغه هیلې فرق کوي، د هغه اولویتونه فرق کوي. او له شکایت کوونکو لرې اوسئ، له مبارزه کوونکو سره ملګرتیا وکئ. که داسې ملګري لرئ چې ټوله ورځ شکایت کوي، که داسې ملګري لري چې ټوله ورځ وایي چې دا به څنګه کیږي، دا نشم کولی، وضعیت خراب دی، د دې خلکو نه لرې شئ. حتی داسې خلک مه فالو کوئ چې ژوند کې شکایتونه او په نورو نیوکې
کوي، بلکې داسې خلک فالو کوي چې په جهنم کې هم تاسو ته د مبارزې کولو لاره ښایي. او د موخې د ترلاسه کولو لپاره په وروستیو کې زه 2 نور شیانو تاسو ته وړاندیز کوم: جنون او ورسره عمل. که چیرته تاسو د خپلو موخو د لاسته راوړلو لپاره جنون نه لرئ، تاسو نشئ کولی هغه موخه لاسته راوړئ. جنون یعنی څه؟ یعنی 40 ساعته تاسو باید د خپلې موخې لپاره کار وکئ، عمل وکئ، او 40 ساعته باید تاسو د خپلې موخې په اړه فکر وکئ. پس که تاسو د یو شي د لاسته راوړلو جنون نه لرئ، ولو که وغواړئ هغه لاسته راوړئ، لاسته یې نشئ راوړی، ځکه 2-3 ورځې ورته کار کوئ، د هغې نه وروسته ستړي کیږئ، وایي والا نه کیږي، نه یې کوم. اما که تاسو جنون ولرئ، ولو که هم نشي، بیا هم ورپسې اوسئ. د جنون یو ښه مثال مینه ده. تاسو د مجنون ژوند ته وګورئ، څومره زحمات یې ویستل، اما بالاخره لیلا ته ورسید، ولو که د مړینې په وخت و. پس جنون داسې یو شی ده چې د مرګ تر حالته پورې تاسو هغې ته مبارزه کوئ، تاسو هغې ته کار کوئ. ایلن ماسک ته وګورئ، غوښتل راکټ جوړ کړي چې لاړ شي فضا ته، ټول ورپورې خاندل، هیڅکله تسلیم نه شو، اوس هم نه دی تسلیم شوی، ورته کار کوي. پس جنون یعنی نه تسلیمیدونکی حالت چې تاسو یې د خپلو موخو ترلاسه کولو لپاره ورته کار کوئ. نو که چیرته مې زه خپله موضوع راغونډه کړم، موخو ته یوازې هغوی نه رسیږي چې تنبل دي، منفي فکره دي، ډارن دي او بد چاپیریال کې ژوند کوي. ښه دا خلک څنګه بدلون وکړي؟ عبادت دی وکړي، تمرین دی وکړي، ښه رژیم دی ولري او ښه خوب دی ولري. بل ټولو انسانانو ته تاسو د بد خطاب نشئ کوئ، او عمومي قضاوت تاسو مایوسه کوي، د تاسو هیلې له منځه وړي. پس فکر مه کوئ چې ټوله نړۍ بده ده، اما داسې فکر مه کوئ چې ټوله نړۍ ښه ده. هر انسان ته د هغه د عمل په اساس وګورئ او د خلکو خبرو پسې مه ګرځئ. بل له شکایت کوونکو لرې شئ. هغه خلک چې شکایتونه کوي، هغه خلک چې بانې کوي، دوی یوازې ستاسو ژوند خرابوی شي. په بدل کې د هغه خلکو سره اوسئ چې مبارزه کوي، د هغه خلکو سره اوسئ چې حل لاره ټاکي. او د موخې د ترلاسه کولو دپاره باید جنون ولرئ، ځکه که جنون ونه لرئ، ستاسو عمل دوامداره نشي کیدی.